रहमानिर्रहीम कदरमंदो परुन माद तारिक पठान से په حواله سره یو ویډیو اپلوډ کړو په هغه باندې بعضو کسانو اعتراض کړل چې تا د ویوز لپاره دا ویډیو جوړ کړل او دغه چاندي بعض کسانو یې سو اعتراضات کړو چې طارق پठान سے کوم خبره کړل جشن عید میلاد النبی په حواله سره هغه خبره صحیح کړل او بل طرف ته کوم دي خلک سیرت النبی جلسه کې یا دغه شانتي د تبلیغ اجتماع کیږي یا دغه شانتي سیروزی خلک دي چلی خلک دي نو کچری عید میلاد النبی بدعت نو دا بل طرف د سیرت النبی جلسې هم بدعت وغیرہ وغیرہ نو نن په دې حواله سره تاسو چې کوم دا اعتراض دی په دې حواله سره چې کوم تاسو بزن کې دا اشکال لې د دې ختمولو کوشش په کوم ان شاء الله تعالی ګوره یاد وساتئ طارق پठान صاحب چې کوم خبره وکړه چې عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی په حواله سره غوي چې بھائی جشن عید میلاد النبی دا په دې باندې ټول امت اجماع ده نو په دې باندې ما خبره وکړه چې په دې باندې د امت اجماع نه ده بلکې دا یو داسې عمل دی چې دا بدعت دی ځکه چې جشن د دې وجود په دین کې نشته په اسلام کې جشن نشته دا د غیرو طریقه ده او دغه شانتي عید دا په اسلام کې شته لیکن دوه عید دي یو عید الفطر دی یو عید الاضحى دی د اسلام دغه دوه عید دي دوه اختر دي او په تور تهوار دغه دوه موږ جوړو یو عید الفطر یو عید الاضحى او دا د دین حصہ ده او دغه شانتي کې چې دریم عید دریم اختر څوک ایجاد کی او به تور تهوار مناوي نو یقیني طور پر دا په دین کې بدعت دی ځکه چې دوه عید موجود دي او کچري کس دریم عید ایجاد کی نو یقیني طور پر دا په دین کې اضافه ده او په دین کې اضافه د یقیني طور پر بدعت دی یاد وساتئ د بدعت او په سنت کې د فرق کولو لپاره زتا ستا یو لړ مثال درکم تاسو به دا چې کوم په ذهن کې اشکال دا به ختم شي ګوره یو شی داسې چې هغه په دین کې موجود وي د دین نه ثابت وي د قران او سنت نه ثابت وي دا غي اصل په قران او سنت کې موجود وي څنګه چې تبلیغ دی نو تبلیغ دا موجود دی د نبی صلی الله علیه وسلم سنت هم دي د قران هم ثابت دي د حدیث هم ثابت دي بلغوا عني ولو آیه تاسو مخ دا زما چې فرمان دی زما چې پیغام دی هغه مخ یو رسوي اگر چې آیات یو آیات ولي نبی دا شان د قران هم د حکم تاسو سره کړل امر بالمعروف نهي عن المنکر د دې امت چې کوم خاصه دغه ده چې د نیکی حکم ورکی او د بدینه به خلق منی کی نو دا چې کوم تبلیغ دی دا ثابت دی په دین کې دا ثابت دی د دې اصل موجود دی د دې لپاره چې منګه یو طریقې کار اختیارو نو دا په دین کې اضافه نه ده بلکې د دین لپاره ده سمجھئ خبره دي یو فی الدین یو للدین فی الدین کې اضافه کول دا جرم دی دا بدعت دی او د دین لپاره کچري اسباب اختیاروي یا دغه شانتي اوس مثال طور پر تبلیغي اجتماع کیږي نو دا د دین د خورولو لپاره اصل کې دا د تبلیغ لپاره دا اجتماع منعقد کیږي دا په دین کې د نه ده بلکې دا د دین لپاره ده د دین د خورولو لپاره ده د دین د خورولو لپاره چې کومه طریقه اختیارول شي د اسباب په تحت کې د انتظامی امور په حواله سره اوس مثال طور پر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټیم کې دا قاعده مدرسې نه وی لیکن هغه شکل موجود اصحاب صفه چې کوم مدرسه وا دغه شان دي بلډینګونه نو دغه شان دي غټ امارات نو نن سبا کې کوم دغه شان دي امارات دي باقاعده مدرسې چې طالبان دغه کې پاتې کیږي لہذا دین حاصل ول قران او سنت زده کول دا خو د قران او د دین حصہ ده دا ثابت دي لیکن د دې لپاره یو طریقې کار اختیاري باقاعده عالم کورس کراوي نو دا یقیني طور پر د هغه لپاره یو سبب اختیاري د دین حصہ نه د دین لپاره ده سمجھ کې خبره دي د دین لپاره یو طریقه کار اختیاري هغه په دین کې اضافه نه دغه بدعت دی په دین کې دنه چې کوم د اضافه کول دا بدعت دی او سیرت النبی په حواله سره خبر وکړو چې طارق پठान صاحب چې خلک چې کوم دی جشن عید میلاد النبی جوړي څوک د سیرت النبی جلسو په صورت کې جوړي څوک چې کوم دی کېګونه کټ کې څوک چې کوم دی جلوس وباسي یاد وساتئ په دغه حواله سره دا خبره ما مخکې کلیر کړل چې دا په دین کې دنه اضافه کول دي دا د دین لپاره اضافه نه ده د دین لپاره چې کوم دی سہولت نه ده یا انتظامی امور نه دي بلکې دا په دین کې دنه اضافه کول دي داغه مثال ما تاسو مخې درکړ چې په اسلام کې اختری سودی دوه اختری دي کچري دریم اختر به موږ ایجاد کو نو یقیني طور پر دا په دین کې اضافه ده سمجھ کې خبر راځي بل طرف ته کچري موږ ګورو په دغه ورځ باندې کچري څوک جلسه کې د ناموس رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت په حواله سره سیرت النبی کانفرنس کې جلسه وغیرہ کې نو یقیني طور پر هغه عید میلاد النبی نه مناوي چې کوم له د انور کړل طارق پठान
هغه ته یو جامه اغوستول چې دا هم د عید میلاد النبی یو شکل دی. نو جشن عید میلاد النبی اول خو جشن په اسلام کې شته نو دا د غیرو طریقه ده. دغه شانتي عید تاسو ته هغه مثال درکړم چې د تهوار په تور په دین کې چې اختر دی هغه دوی کچري منګه په دین کې دریم اختر ایجاد کو بیا د تهوار په تور جوړو او ثواب سمجھ کی چې کوم دی هغه جوړو نو دا بیا بدعت دی ځکه چې د دې وجود نشته. او د تبلیغ چې کوم مثال هغه تاسو ته درکو چې دا اجتماعات دي د داخله لپاره اسباب اختیاري داغه چې کوم اصل تبلیغ دی هغه موجود دی سمجھ کې خبره ده په دین کې اضافه نه ده د دین لپاره چې کوم دی یو اسباب اختیار ول دي. او دغه شانتي د دین علاوه ظاهره خبره ده چې په دین کې یو کس اضافه کوي دا بدعت ده. او دغه شانتي هپی برثډے یعنی سالګره او ته ویل کی دا سالګره دا چا طریقه ده په دین کې څه سالګره دی چې کوم تاریخ بټان سے د باقاعده کیک کټ کړل نو سالګره یقیني طور پر دا په دین کې نشته دا د غیرو طریقه ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ تاسو څه فرمایي چې خالف اليهود والنصارى د يهود او نصارا مخالفتو کې داغه مشابهت مې اختیارول من تشبه بقوم فهو من چې کم قوم د چا مشابهت اختیاري د قیامت پر ورځ باندې داغه سره حشر وي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر دې پورې چې په عبادتو کې هم د يهود او نصارا چې کوم مخالفت کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه ته هجرت وکړو نو د مدینه چې کوم يهوديان وغوبه روزه نیسله په لسم محرم باندې تاسو کو چولې نسی نو جواب ملاو شو چې په دې ورځ باندې حضرت موسی علیه السلام ته د فرعونانو نجات ملاو شو په دغه شکرانه په تور باندې هغه روزه نیسی. نو اب صلی الله علیه وسلم سو فرمایلی چې نبی حضرت موسی علیه السلام هم زیات حقدار لہذا په دې کې موږ د يهودو مخالفت کوو هغه صرف د لسمې روزه نیسی موږ به دې سره نخامه ملاو یعنی بل روزه به سره ملاو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د يهودو نصارا د طریقو مخالفت حکم موږ تاسو سره کړل. نو بهرحال جشن عید میلاد النبی د دې کوم حقیقت د اساس مخه تمام بیان کړ. جشن په اسلام کې سره شنو دا د يهودو نصارا طریقه ده. او دغه شانتي عید په اسلام کې عید تهوار په تور د ثواب په نیت باندې چې موږ جوړو نو هغه دوه اختر دي چې موږ به بل اختر په دین کې ایجاد کو نو دا بدعت ده. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد سوق چې په دین کې نوې شی ایجاد کی هغه د دین حصہ نه وي فهو رد دا عمل مردود ده. او بل ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کل محدثه بدعه په دین کې هر نوې شی بدعت ده کل بدعت ضلاله او هر بدعت گمراهی ده کل ضلاله فی النار د هر گمراهی چې کوم ټکانه د جهنم ده. نو جشن د يهودانو طریقه عید میلاد النبی عید دا یقیني طور پر په اسلام کې اختری دو دي د تهوار په تور اکثر دا تاسو څنګه سمجھاوم چې د تهوار په تور موږ اختری دو جوړو نو دا باقاعده د تهوار په تور باندې د عید میلاد النبی جوړیږي لہذا دا په دین کې اضافه شو. او دغه شانتي چې کوم هپی برثډے وته ویل کیږي یا دغه شانتي سالګره وته ویل کیږي نو دغه چې کوم شی د دام د يهودو سره طریقه ده لہذا دا ټول فسادات یو طرف ته د بدعتوم ده بل طرف ته چې کوم د جشن د يهوديانو طریقه ده هپی برثډے دام د يهوديانو طریقه ده. او عید په اسلام کې چې کوم د هغه دوی عید الفطر عید الاضحى د تهوار په تور چې موږ جوړو په دې کې اکثر کسان بیا ته تاسو کې چې جمعې ته هم چې کوم د عید ویل شي دي یا دغه شانته هر خوشاله عید ویل کیږي. بهرحال هر خوشاله عید ویل کیږي لیکن دغه خوشاله هر کال نه مناويږي او ثواب د ثواب په نیت هم څوک دغه خوشاله نه جوړي معصوم پیدا شي نو څوک ثواب سمجھ کې هغه خوشاله جوړي نه بلکې دا چې کوم عید دی عید ته ویل کیږي عید میلاد النبی دا یقیني طور پر د ثواب په نیت باندې خلک جوړي او د دین علاوه د تهوار په توري جوړي هر کال له جوړي نو په دې وجه باندې دا د هغه اختر سره مشابهت دي دوه اختر سره چې کال په کال باندې وړي کې اختر غټ اختر عید الفطر عید الاضحى دا د هغه سره مشابهت دي او گویا په دین کې دغه دو اختر سره دا دریم اختر باقاعده داخل کړل شوی دی او په دین کې چې کوم دی هر هغه عمل چې هغه د دین حصہ نوي هغه بدعت دی او بدعت چې کوم دی هغه گمراهی ده او د گمراهی ټکانه چې کوم دی هغه جهنم دی. بل طرف ته چې کوم دا کسان دا خبره کوي چې بدغه روز باندې بعض خلک د سیرت النبی جلسه کې نو سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت ثابت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر ورفعنا لك ذکرک په قران مجید کې الله فرمایي چې اے نبی اے زما محبوب ما ستاسو ذکر چې کوم دی بلند کړل په کلمه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر دی په مانځ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر دی په قران کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر دی لہذا دا عید میلاد النبی نه دی بلکې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت بیانول دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت چې کوم دی بیان کول دا ثواب کار دی دا عبادت دی او دا ثابت عمل دی د قران او سنت ثابت عمل دی. بل طرف ته چې کوم دی جشن عید میلاد النبی دا په خرافات او باندې مبني اعمال دي
او په دین کې یو نوی اضافه ده چې د دې حقیقت په دین اسلام کې په شریعت کې نشته. بهرحال امید کوم چې نن به مو په سمجھ کې دا خبر راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.